مقاومت جبهه د آی اس آی غیږ کې له احمد مسعود، محقق دوستم او عطا سره د ندیم لیدنه څه پیغام لري؟ آیا پاکستان دا ځل د طالبانو پر ضد د مقاومتیانو ملاتړ کوي؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان هر وخت د افغان واکمنانو په وړاندې جهاد اعلانوي چې اوس تازه د طالبانو په وړاندې د جهاد تابع نیول کیږي. د آی اس آی مشر جنرال ندیم د مقاومت په نوم جبهې له مشرانو سره په ترکیه کې کتلي او د نوي جهاد د تابع خبرې کړې دي. فارسي انډیپندنس په نوم رسنۍ خبر ورکړی چې جنرال ندیم ډیر ژر ځان ترکیې ته رسولی او هلته یې له خپلو پخوانیو ملیشو سره کتلي. په دې جزئیاتو کې ویل شوي چې جنرال ندیم له عطانور، محقق او دوستم سره انقره کې کتلي او د افغانستان پر وضعیت یې ورسره خبرې کړي. جزئیات اوږده شوي او ویلي دي چې ندیم بیل هیواد ته تللی چې هلته یې د محلي پخواني قماندان زوی احمد مسعود سره هم لیدلي. په دې اړه د سیاسي چارو شنونکي حسین یاسا وویل که رښتیا دا لیدنه ترسره شوې وي دا یو مهم انکشاف دی، خو دا په دې معنا نه ده چې د آی اس آی مشر به دا کسان افغانستان ته وغواړي. ندیم ته طالبانو دنده ورکړې او که خپله لوبه کوي. پاکستان د افغانستان سره لوی سرحد لري چې په دې توګه یې تل په ګډوډیو کې د افغانستان بربادۍ ته لمن وهي. ځکه نو شک کیږي چې دوی به افغانستان کې د یوې نوې جګړې پیل وکړي او بیا به دې جګړې ته چې قربانیان به یې افغانان وي د جهاد نوم ورکړي. کله چې د تیر کال اګست میاشت کې طالبانو د جمهوریت حکومت وپرځاوه، د پنجشیر د پخواني قماندان زوی احمد مسعود د جبهې په نوم مقاومت اعلان وکړ چې ویې ویل دا به یو لوی ګواښ شي د طالبانو لپاره. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.